السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي رور جابر شاه درویش یم. پروګرام د ستاسو د خوښې ښکلې مازدیګر پروګرام کې نن د خوشحال خان خټک بابا مزار سره ناست یو او د خیبر پښتونخوا یو ډیر نامور شاعر امام علي شاه منظر صاحب را سره خوا کې ناست دی. ډیرو ملګرو فرمایش کړو چې هغوی سره بله مرکه وکړې، نو راغلي یو، نو راځئ چې نیغ په نیغو سره ملو شو. استاد جي په ښکلي مازدیګر پروګرام کې درته ستړي مشي او هرکلی وایم. ډیره مننه جی. السلام علیکم مینوالو، السلام علیکم حاضرینو. ما سره چې څومره ملګري شاته ناست دي، ډاکټران صاحبان دي، بریال صاحب دی او وقاص صاحب دی، نور چې څومره ملګري دي ماته نمونه نه راځي، نو هغه ټولو ډیره مننه کوم. شاه سوار کیمرامینر چې کوم دی هغه هم ډیره مننه کوم، تاسو هم ډیره مننه کوم. ډیره مهرباني جی. استاد جي یقینا چې زموږ مینوال اکثر ستاسو د شاعرۍ فرمایش کوي، نو کوشش وکړو چې نن سم ډېر شعرونه مینوالو سره شریک کړو. څنګه مو خوښه ده؟ نو بچه څنګه ستاسو مرضي وي، چونکې حالات هم داسې جوړ دي چې په ملک هم داسې حالات دي، د بیماری راغلي ده، د کورونا وایرس راغلی دي، نو د هغې مناسبت سره به شروع کړو. کوم خوښه وي ځکه چې هغې نه مخکې ډاکټران هم خبرې وکړي ورباندې او د موقع مناسبت سره به شاعري خوند وکړي. نو دا یو غزل به زه موجب زلمي ته ډالۍ کړم، د مردان دی، نو هغه ته به ډالۍ کړم او شروع به د هغې نه وکړم. وایي خدای درته نن رایاد شو جاړی صدقې وباسئ، خدای درته نن رایاد شو جاړی صدقې وباسئ، مسلمانان شوئ د الله له نارې وباسئ. تاسو خو نه مړه کېدئ، نه یارېدئ، څه چلو شو؟ تاسو خو نه مړه کېدئ، نه یارېدئ، څه چلو شو چې معمولي غوندې زکام ووینئ خپې وباسئ. او د خدای دربار در باندې بند شو، اوس به کوم پله ځئ؟ د خدای دربار در باندې بند شو، اوس به کوم پله ځئ؟ اوس به کوم خدای ته په وهلو دروازې وباسئ. او که نن چا ووي چې قیامت ته جانماز ګرانوئ، که نن چا ووي چې قیامت ته جانماز ګرانوئ، تاسو تکړه یې د عذاب نه هم پیسې وباسئ. او د دې نه مخکې به چکلو کې ګډېدئ ورسره، د دې نه مخکې به چکلو کې ګډېدئ ورسره. اوس چې مرګ وینئ نو روټۍ نه خورئ، توبې وباسئ. او زما په دې کې هم یقین په ډاکټرانو نشته، تاسو نه ډېره بښنې سره تاسو خپل ځان پورې ونیسئ. زما په دې کې هم یقین په ډاکټرانو نشته، خلک به چغې وهي، تاسو به ګردې وباسئ. او ډېرې بښنې سره دا خو تاسو ډېره لوی سینه ده چې تاسو دا برداشت کا. وای خلک زما په دې کې هم یقین په ډاکټرانو نشته، خلک به چغې وهي، تاسو به ګردې وباسئ. او نن مسلمانې د کورونا وایرس ته ویاري، نن مسلمانې د کورونا وایرس ته ویاري، څو ورځې پس به بیا د خلکو نه باڼې وباسئ. او د خدای د ویارې خو جومات په له بیخي نه ګورئ، نن چې خطره ده نو منځونو کې خولې وباسئ. او الله رحیم دی، ظلم نه کوي خو شرط به دا وي، لومبی به تاسو د سرونو نه نشي وباسئ. او که نن چا ووایي چې منظره جراثیم ختم شول، تاسو به نن ماښام ماشومې نه جامې وباسئ. که نن چا ووایي چې منظره جراثیم ختم شول، تاسو به نن ماښام ماشومې نه جامې وباسئ. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني جي. ډېر ښه، ډېر ښکلې خط شاعري ده د منظر صاحب، ډېره زړه پورې شاعري ده او په دې هم اړېدل نشته دی. غواړو چې نور ته نه هم ډېر شعرونه ریکارډ کړو. ډېره مننه جي. دا څه موده مخکې زه خو سوشل میډیا نه استعمالوم، نه را سره داسې موبایل شته دی، ساده موبایل استعمالوم، خو څه موده مخکې راته ډېرو خلکو داسې میسجونه کړي چې میری جسم میری مرضي څه خبره وه، زموږ د خویندې او میندې پاڅېدلې وي په اسلامي ملک کې او میری جسم میری مرضي څه اواز یې کړی. نو دې ته چې کوم اسلام حق ورکړی دی، چې کوم اسلام اختیار ورکړی دی، د دې نه غټ اختیار ته میلاو نه شي. او ښځه هغه مزه کوي چې په کور وي او یا په ګور وي. ښځې به ډېر اختیار نه غواړي ځکه چې موږ ته هغه ترقي نه ده پکار. او نن امریکې غوندې ملک، د فرانس غوندې ملک، جرمني غوندې ملک چې کوم غټ معاشي طاقتونه دي، هغه هم نن مجبور شول چې هغه خپل د سعودي نظام نه تنګ دي او هغه نن خپله بقا، خپله معاشي بقا په اسلام کې لاټۍ لګیا دي. نو موږ به هغې سره داسې اعلانونه نه کوو. څه موده څه ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې د میری جسم میری مرضي یو ډېر لوی مهم چلېدو، نو د هغې په تناظر کې دی، خو حیدر ته او بریال ته به ډالۍ کړو. وایي بس هم دغه تا کې زورو، بس هم دغه ستا سرکارو، ستا د ځمکې خدایي دا وه، بس هم دغه ستا اختیارو. ته په دې غرور نازېږي
چې یوې ذرې ته مات شو، چې څو ورځې روزګار بند شو، ستا ښایست لاړو میراج شو. په خپل ځان د باور نشته، د ایمان نه د باور زی، د الله په زور کې راغلی، نن د اوښکې په بشر زی. ته به دې نه پس هم وایي میری جسم میری مرضی. ستا د خاورې په وجود کې ستا په کوم اندام اختیار دی؟ ستا د 2 ورځو ښایست کې ستا په خپله څه کردار دی؟ ای د خاورو ګوګوشته کې ستا خالق پروردگار دی. نه د سا خپله نه تن دی، ډېر بې ډوله د بدن دی. چې پټ مخ د سا ډوبېږي، لوپټه درته کفن دی. ته بربند وجود ته خاندې لکه دغه ستاسو فن دی. ستا بچی به هم سبا ته په مستی پسې بهر ځي. ته به دې نه پس هم وایي میری جسم میری مرضی. که د خدای عذاب کې راغلی ټول ښایست به دې تالاشي. که قیامت در باندې تیر شو دا سرې شونډې به دې څښا شي. که یو پړک شو په اسمان کې ټول ښایست به دې پشا شي. د کورونا نه یریږي اوس په کور کې دې پټېږي. نن راووځه میدان ته ته خو هر ځای کې ګډېږي. لوپټه دې هم په سر ده تلاوت کوي رپېږي. زور دې ولیدو چې خدای شته څنګه کېناستې قرآن ته. او چې مالت کې چرته شور شي ته زور ګورې اسمان ته. په یوه ورځ کې بوډۍ شوې آینه کې ګورې ځان ته. تو لعنت شه په تا پیغلې په هوا کې دې سا درځي. ته به دې نه پس هم وایي میری جسم میری مرضی. دا وجود خو به چینجي خوري، دا د خاورو امانت دی. ستا د دې جسم د لاسه نن په هر سړي قیامت دی. ستا خو کور دی او یا ګور دی، تا ته دغه نصیحت دی. او په محشر کې به لتانا ته چې اوته بازار ته او خپل جسم دی نیلام کو. ته پیدای مسلمانا پاکستان خو دې بدنام کو. د خپل نیت په شکل توري سپینه ورځ وتا ماښام کو. د الله نه ویریږه، د عذاب درته پیغام دی. توبهګاره شه په کور شه، ستا مذهب ګوره اسلام دی. چې پیسو د پاره خرڅ شي ستا وجود ته مې سلام دی. په محشر کې به لتانا ټیټې سترګې پیغمبر زی. ته به دې نه پس هم وایي میری جسم میری مرضی. او ته د څه شي اختیار غواړې؟ اسلام شته دی او ته جاړې. پیغمبر دې ملامت کړو دا په کومه لاره لاړې؟ د سړو په ځای کې ګرځي جنګوي ورسره غاړې. نن دې ولې غرور نشته؟ کړې سلګۍ پروردګار ته د وړې غوندې زرې نه نن وتی نشي بازار ته. سا دې وځي په کورونا ټینګه نشوي او ګزار. پوه شه ستا په دې وجود کې هیڅ شی ستا اختیار کې نشته. شونډې سترګې دي که زلفې دغه ستا سرکار کې نشته. معافي ستا بربند وجود ته د الله دربار کې نشته. لوپټه په سر خوره کړه کور کې کېنه حیاداره. د خپل پلار حیثیت یاد کا نوره مه ګرځه مرداره. او که داسې دې ونه کړل بل عذاب ته ورځ شماره. زه ژوندی یم او ته غواړې خپل اختیار په پاکستان کې. ته زمانه بغیر څوکې لږ خو ګوره ګریوان کې. زه به ځان ته پښتون وایم ته به ګرځې په میدان کې. ستا په ټیټ سر کې حیا ده، ستا په ټیټ سر کې ښکلا ده. ته چې مسته کېږي په ټول کلي کې شرمېږي. دا به مرګ د پښتنو وي چې زه ناست یم ته ګډېږي. خدای ته غوږ کړه چې څه وایي چې تر څو سپوږمۍ او نور ځي، چې سحر او مازدیګر ځي، وخت چې څومره لر او بر ځي. د اسمان نه آواز راغی میری حکم میری مرضی. ته لاسو کې چې ته وایي میری جسم میری مرضی. اوس پټېږي ولې کور کې، اوس یریږي چې د سر ځي. احتجاج کوه مه کېنه، احتجاج کوه، احتجاج مه کوه کېنه. څوک چې کور ته ځي په ورځي ته به څه رهبري وکړې. تا نه رستو خو به خرځي. ستا ملګري روشن خیاله جهنم ته به نه هرځي. تیری جسم مسم نشته میری حکم میری مرضی. کېنه رستو شه بدماشي تا نه مخکې به منظر ځي. ته به دې نه پس هم وایي میری جسم میری مرضی. ډېر ښه، ډېر ښکلی. د استاد جي شاعري ډېره مزه کړې ده. یو غزل به د نه بل هم واورو نو بیا به پروګرام راټول کو. وایي نه په تعویز او نه په دم کارو شوټینګ شپیره عثمان تاثیر ته به ډالۍ کو. د باجوړ نه راغلی دی، ډېر ښه لیکوال دی، ډېر ښه شاعر دی. تاسو به یې واورئ. وایي نه په تعویز او نه په دم کارو شوټینګ شپیره مرید ته وشرمېدې سم کارو ټینګ شپیره. چرته چې ستا ساختونو ما باندې مینه نه کړه، چرته چې ستا ساختونو ما باندې مینه نه کړه. هلته په یو ګل د شړشم کارو شوټینګ شپیره. او خېټه دې هسې غټه کړې ده د بل په پیسو، خېټه دې هسې غټه کړې ده د بل په پیسو.
زس موده د جهنم کارو شو ټینګ شپیره خلکو به ویل چې دغه خار د پیر په مخه باد دی وران شو خو داسې په یو بم کارو شو ټینګ شپیره او غنم د دم کړل او جنت نه پیاده مباسي غنم د دم کړل او جنت نه پیاده مباسي شیطان په مړ شو د ادم کارو شو ټینګ شپیره او ستاده دوکي په صورتونو هډو کارو نشو زما په شعر او په قلم کارو شو ټینګ شپیره په تعویذونو غاړې ډکې خو خوند په تعویذونو غاړې ډکې وي خو خوند نو په یو رباب د ټول علم کارو شو ټینګ شپیره او مونږ ته د داو وي چې ستاسو عقیده کې چل دی او په پیسو د محترم کارو شو ټینګ شپیره او د هغې یو د خولې ساس کې د هغې یو د خولې ساس کې ودرولی یمه کني والله که په زمزم کارو شو ټینګ شپیره خلک ناپوهه دي چې ستا د خولې په خدای پسې ځي خو د منظر خو په صنم کارو شو ټینګ شپیره ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي دا جي په آخره کې خپلو مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ نو بس په آخره کې هغه پیغام دا دی چې څومره درنه کېږي خپل حد خپل انتق کوشش وکړئ محنت وکړئ چې په کور کې نه د حالات داسې دي چې تاسو په کور یې نو تاسو ته به خطرات کم وي چونکې دا وایرس دی کورونا نو دې ته به موږ شکست هم په دې صورت ورکو چې موږ په کور کینو او موږ د حکومت خبره ومنو او حکومت ته پکار دي چې د غریب عوام ته د غریب ولس ته د کم سے کم که نور څه نه کېږي چې د ماسک وغیره سینیټایزر وغیره دا خو کم سے کم چې د هر یو کور ته دا ورسوي او ورسره یو آګاهي پامفلیټ هم پکار دی چې دا د عوام ته ورسي چونکې دا ولس ناپوهه دی نه دی خبر نو دا به ډېره بهتره خبره وي او دا زما پیغام دی امید دی تاسو په عمل کوئ ډېره مننه جي مینوالو یقینا چې د استاد ښکلي شاعري به ستاسو خوښه شوي وي خوندونه به مو ترې اغوښتي وي زموږ د نورو ویډیوز دپاره زموږ د یوټیوب چینل JSD TV ضرور سبسکرایب کړئ په دې سره زه جعفرشاه درویش سره د خپلو ملګرو او سره د کیمرامین شاسوار باچا سره ستاسو نه اجازت غواړم ښاد او آباد بریالي اوسئ د الله په امان